د ځمکې څخه 480 فوټه لوړ 4500 کاله پخواني اهرام کې دننه اخر څه وه. څېړونکو یوه کوچنۍ کامره د اهرام ودننه ته ورداخله کړه. تر یو څه حرکت وروسته کامره ودرېده ځکه د هغې ومخ ته یو بند دیوال و. د څېړونکو په وینا د دې دیوال وهاخوا ته حتما یو داسې راز دی چې د تیرو 4500 کلونو راهیسې پټ دی. دغه راز دوی په هر ډول معلومول غوښتل. د دې لپاره دوی د کامرې ومخ ته یو سوری جوړونکی ماشین نصب کړی او هغه په ډبره کې کوچنی سوری جوړ کړی او وروسته یې د ډبرې و هغه بل طرف ته یو کیمرا ورواستول او د ډبرې و دننه طرف ته یو داسې څه ولیدل شول چې د 4500 کلونو را په دې خوا نه ولیدل شوي. د نوراني یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، په مصر کې تقریبا 138 دانې اهرامونه دي. د کلونو راهیسې د ډیرو طوفانونو سره مخ شوي دي مګر دوی تر اوسه پورې په هماغه ډول دي. د دوی څخه تر ټولو غټ د ګیزا په نامه اهرام دی او دغه اهرام تقریبا پر 14 جریبه ځمکه باندې جوړ شوی دی. د یوې څېړنې پر اساس دغه اهرام د 23 لکه غټو ډبرو څخه جوړ شوی دی. د دې څخه د ځینو ډبرو وزن ان تر 50 ټنو پورې رسیږي. د دغه اهرام وزن تقریبا 18 لکه ټنه ښودل شوی دی چې د 14 دانو برج خلیفه سره برابریږي. مګر د دا دومره غټو اهرامونو د جوړېدو مقصد څه و؟ په زرګونو کلونو مخکې چې د انسانانو څخه داسې پرمختللي آلې هم نه وي موجود، بیا څنګه دا ډبرې داسې منظمې پرتې دي؟ څنګه 50 ټنه وزنداره ډبرې داسې منظمې پرې کړل شوي دي او بې له کوم کرینګ څخه پورته کړل شوي دي؟ او د دا په جوړولو کې د کومو انجینرانو لاس و چې 4 سره طرفونه یې بالکل یو رقم جوړ کړي دي؟ دا ټول به نن په دغه ویډیو کې وګورئ. د ډېرې مودې راهیسې څېړونکي څېړنې کوي چې د دغه اهرامونو هر طرف و شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بې له کومې آلې داسې برابر دی. د ځینو څېړونکو په وینا کیدای شي لومړی دوی داسې ځمکه پیدا کړې وي چې د دومره دروند وزن طاقت ولري او د هغې وروسته به یې د ستورو په واسطه د اهرام هر طرف په هغه اندازه جوړ کړی وي. نه یوه پرمختللې آله او نه کوم بل شی، بس یوازې د ستورو په واسطه دا کار کول ډېر عجب دی. د ځمکې لیول یا برابرول په کومه 14 جریبه ځمکه کې چې دغه اهرام جوړېدی که چیرې لږ څه هم کږه وای نو د دغه 23 لکه ډبرو اهرام جوړول ممکن نه و او د ځمکې د لیول یا برابرولو لپاره هم نه داسې آله وه چې دوی په برابره کړې وای. د څېړونکو په وینا کیدای شي دوی د اهرام 4 طرفه ته یو غار کښلی وي او بیا به یې اوبه وراچولي وي چې په هر ځای کې به اوبه ودرېدلې، دوی به هغه ځای کیندي چې په دې سره به دوی ته د ځمکې د لیول اندازه کېدل. د ډیرو څېړونکو په وینا کیدای شي دوی د دغه آلې څخه هم کار اخیستی وي چې دا 2 دانې لرګي او د هغه په منځ کې یو ډبره په تار راځړېدلې وي او که چیرې ډبرې پر یوه ځای پر ځمکه ولګېدې دوی ته به ورمعلومېدل چې د ځمکې لیول برابر دی. اوس نو د اهرام د جوړېدو لپاره د غټو ډبرو ضرورت و، په داسې حال کې چې د دوی سره هیڅ پرمختللې آلې هم نه وې موجود او بیا هم دوی دا دومره غټې ډبرې هم پرې کړې او هم یې پورته کړې. اخر د څه په واسطه؟ په هغه وخت کې یوازې دغه آله وه چې د دغه په واسطه سره یې ډبرې ماتولې. دا خاص ډبرې د دغه اهرام څخه 250 کیلومتره لرې د ټورا په نامه ښار کې جوړېدلې. اوس د دغه ډبرو انتقالول ستونزه وه. هره یوه ډبره 50 ټنه ده چې داسې 23 لکه ډبرې یوازې په دغه یوه اهرام کې کارېدلې. دومره وزن وړلو لپاره هغه وخت نه کوم حیوان و او نه هم د دوی سره موټران وه. په حیرانتیا سره به ووایو چې دا کار په خلکو او د اوبو په واسطه سره شوی دی. د ټورا او ګیزا په منځ کې د سیند څخه په استعمال سره دا کار ترسره شوی دی چې په غټو کښتیو کې راوړل شوي دي. د څېړونکو په وینا دا کار هم دومره اسانه نه و کښتیو ته د ډبرو ورپورته کولو بیا بیرته راکښته کولو کې تقریبا 500 نفر ته ضرورت و. کومو لرغونپوهانو چې پر اهرامونو باندې څېړنې کولې هغو ته د ځینو پوښتنو ځوابونه په لاس ورغلي وه مګر یوې خبرې دوی ډېر په فکر کې کړې وه
دا دومره غټې ډبرې لیول یا برابرې هم سوې او بیا د هغه ځای څخه رانتقال هم سوې او په منظم ډول کښې هم ږدول سوې. مګر ستونزه دا وه چې دا دومره غټې ډبرې دومره پورته ځای ته څنګه ورپورته سوې. د ځینو څېړنو پر اساس دا کار کېدای شي په داسې شکل سره سوی وي او یا هم په داسې شکل سره، مګر دا معلومه خبره ده چې دا کار د انسانانو په واسطه سره سوی دی. خبره یوازې د دا دومره ډیرو کاریګرو د ډبرو د ماتولو او د هغو د انتقال هم نه ده. په احرام کې دننه د خونو جوړېدل او هغه ته د ورتللو لارې او په هغه کې کوچني کوچني غارونه نور خو هر څه سم دي، خو څېړونکي یو شي حیران کړي وه چې دننه د احرام په زینو کې کومې ډبرې کارول سوي وې هغه د احرام د ډبرو څخه مختلفې وې، یعنې د مرمر ډبرې وې. د مرمر ډبرې چې د الماسو څخه وروسته تر ټولو کلکې ډبرې دي او نن سبا کې هم د مرمر ډبرې بې له کومې آلې پرې کول ناممکن دي. د نړۍ ډیرو څېړونکو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه کړې چې 4500 کاله مخکې دوی دا دومره سختې ډبرې بې له کومې آلې څخه څنګه داسې په منظم ډول پرې کړي دي. او وروسته د څو کلونو دا څېړنه هم وسوه چې دا ډبرې کېدای شي د داسې آرې په واسطه سره پرې کړي وي چې هغې آرې غاښونه نه درلودل. د آرې په دواړو طرفو به یې ډبرې راځړولې وې او په منځ کې به یې ریګ ور واچول او په دغه طریقه سره یې کېدای شي دا کار کړی وي. د څېړونکو په وینا د دغه یوې ډبرې په پرې کولو کې تقریبا 4 میاشتې تېرېدلې. اخر د احرامونو د جوړولو څه مقصد او په دې کې په یوه وخت کې څو نفرو کار کوي او د ماشین په واسطه چې کوم ځای سوری کړل شو په هغه کې اخر داسې څه و چې 4500 کال راهیسې چا نه ولیدل. دا ټول به تاسې د دې ویډیو په 2مه برخه کې وګورئ.